امریکا یو ځل بیا په افغانستان باندې د بي پیلوټي الوتکې په واسطه بمبار کړی دی. دا چې دا بمبار په کوم ځای کې او ځاني تلفات لري او که نه په دې خبر کې راسره کتلی شئ. قدرمندو لیدونکو که تاسې زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی همدا شیبه زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل ایکن ځان سره ووهئ ترڅو زموږ له تازه خبرونو څخه تاسو ژر خبر شئ. د امریکا بي پیلوټي الوتکې غزني کې اهداف په نښه کړي دي. ایزای سرچینې وایي د امریکا بي پیلوټي الوتکې تېره ورځ مازدیګر د غزني په اندړ ولسوالۍ کې اهداف نښه کړي دي، خو دا چې دغه سیمه په بشپړه توګه د طالبانو تر کنټرول لاندې ده نو بشپړ جزئیات نه دي افشا شوي. د لومړنیو معلوماتو پر اساس طالبان همدومره ویلي چې دغلته یې ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو ته چاودنه ورکړې ده. د کابل په شیرپور کې د القاعده شبکې پرمشن ایمن الظواهري برید هم طالبانو یو راکټ بللی و چې وروسته د سپینې ماڼۍ له لورې پکې د نوموړې وژل کېدو خبر ورکړل شو. خوست کې پاکستانی ډرون کمره غورځېدلې. ځای سرچینې په خوست کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني له قوله ویلي د ځاځي میدان ولسوالۍ د دریم سرحدي کنډک ځواکونو یوه پاکستاني کشفي ډرون کمره چې پکې 32 جی بي حافظه هم نصب شوې وه موندلې ده. تر اوسه نه دي ویل شوي چې دغه ډرون کمره د کومو اهدافو لپاره استفاده کېده، خو له څو ورځو راهیسې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې امریکایي بي پیلوټ الوتکې او د پاکستان کشفي پیاوړي ډرون کمرې په اهدافو پسې ګرځي او وروسته یې ښایي د همدې عملیاتو پر مهال تر غورځېدو وروسته موندل شوي وي. په کابل کې په تیرو 2 ورځو کې په داسې وخت کې پرلپسې چاودنې خلکو ته مرجوب لاړولې چې په دې ښار کې له مخکې له امنیتي خطرونو سره مخ شیعه مسلمانان د محرم د لومړیو 10 ورځو د عاشورا مراسم ترسره کوي. د دواړو چاودنو ذمهواري د داعش خراساني ډلې منلې ده. د زابل ولایت په سیوري ولسوالۍ کې 50 تنه ماشومان په شیرې ناروغۍ اخته شوي دي. د زابل ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمي وایي چې له یادو ماشومانو څخه 4 تنه مړه شوي دي. د نوموړي په وینا سیمې ته روغتیایي ټیمونه رسېدلي او په خبره یې خپره شوي ناروغۍ د کنټرول په حال کې ده. روغتیایي مسؤلین ویلي چې په شیرې ناروغۍ اخته شوي کسان په سیمه کې د میشتو کوچیانو ماشومان دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې په کولرا ورته ناروغۍ هم د ګڼو کسانو د اخته کېدو راپور ورکړل شوی و.